د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنه وایي افغان لوري د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنه کړې ده. اروپایي ټولنه وایي افغان حکومت ورسره د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنه کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې د افغانستان د پوهنې وزارت له چارواکو سره یې کتلي دي. د ده په خبره په دې لیدنه کې د ښوونځیو پر پرانیستلو او نجونو ته د زده کړو د زمینې پر برابرولو بحثونه شوي دي. نیکولسن وایي افغان لوري ورسره ژمنه کړې چې ژر به د نجونو پر مخ تر 12م ټولګي پورې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت نشراتي برخې هم دغه لیدنه تایید کړې او زیاته کړې ده چې په دې لیدنه کې د زده کړو پر روان وضعیت، دوه اړخیزو همکاریو او اړوندو مسایلو خبرې شوې دي. او افغان کډوال وایي د ایراني حکومت د سفت نوې لړۍ اندېښمنونکې ده. افغان کډوال په ایران کې د کډوالو د سفت لړۍ په اړه اندېښنه لري. د رسنیو د راپورونو له مخې افغان کډوالو ویلي چې د ایران له لوري د کډوالو د سفت ښه چاره ده، خو دا ویره شته چې د سفت په لړ کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي کارتونه ښایي د ایراني حکومت له لوري تمدید نشي. دوی وایي په دې توګه به ایراني حکومت ته د افغان کډوالو درک معلوم وي او د دې احتمال شته چې بیا یې په ایستلو لاس پورې کړي. دوی همداراز وایي چې د کارځایونو خاوندان یې د فورمو په ډکولو کې مرسته نه ورسره کوي او د ایراني حکومت تازه اقدام له ستونزو او اندېښنو سره مخ کړي دي. له دې سره هممهاله ایران پرون هم شاوخوا 1500 افغان کډوال په جبري توګه له دغه هیواد راایستلي دي. ترکیه هم په وروستیو کې ګڼ افغان کډوال راایستلي دي او ویلي دي چې د غیر قانوني اوسېدو اجازه نه ورکوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.